بسم الله الرحمن الرحیم. نن بس اکسل شروع کوو. نن به د خیر سره دغه ټیبل او فارمولې په شان کار کوو. دلته یو جوړو نیم جاب salary time total صحیح شو. ښه دلته مثال دی احمد د چا داسې سامي د سمت د سما د ګلخان. ښه جاب سره انجینر دی مثال ډاکټر دی ټیچر دی انجینر دی ډاکټر دی نرس دی سلاري چې دی مثال 5,000 4,000 2,000 3,000 5,000 4,000 1000 روپۍ مثال واټر چې دی 200 موږ سره سولوشن دی ګلخان هم سم دی صحیح شو میکزیمم دی صحیح شو مینیمم دی ایویجي دی ایوریج دی او دا دی صحیح ده. اول دا کار کوو کاونټ دی کاونټ ا دا کاونټ لنګ دی صحیح شو دا فنکشن دی کار کوو سم که دلته الټ ونیسو دغه مساوي کوو څه کوي موږ سره جمع کوي یوه طریقه د سم دا ده څه ده دا ده پوه شو که نه که دلته لاندې راولې نو با احتمال اټومیټیکلی څه کوي ټول جمع کوي صحیح شوه زه دلته وایم ګرین ټوټل څه شی ګرین ټوټل ګرین هغه ته ویل کېږي مثال چې د دې ټول ټوټل وباسي څه شی ګرین ټوټل د دې ټول وباسي مثال دلته زه فارمولا اول ایکول واچوئ سم به ولیکئ سمیشن صحیح شو نمبرز دې ځای انتخاب کړه داسې هم کولی شئ او که داسې ځای مثال ده دلته به کلیک کړئ صحیح ده او کالم دې واچوئ کالم دې واچو دغه نوم به واخلئ دې څو ده مثال ده دا به واچوئ سره کلیک وکړئ ګرین ټوټل وباسي څه وباسي ګرین ټوټل ته دغه وباسي نو د ټول ټوټل ګرین ټوټل شو مثال ده اوس وایو چې مثال ده مینیمم څه شی مینیمم په دې کې مینیمم کوم نوم د مینیمم یعنې ټول غټ صدري د چا ده مثال صحیح ده که نه ایکول ته واچوئ مینیمم او نمبر به سره کړئ صحیح شوه مینیمم صدري چا ده 14,000 روپۍ مینیمم مطلب دا غټه صدري چې ده دا د 14,000 روپۍ مثال ده دا مینیمم دا ټول ورکوټي ده څه ده ورکوټي ده میکزیمم مطلب ټول غټه صدري چا ده مثال غټه صدري ایکول به واچوئ اف ایکس ولیکئ سه قوس شروع او قوس بند صحیح ده میکزیمم صدري ده 15,000 روپۍ دا صدري ده صحیح شوه دا خو موږ شو ایوریج څنګه وباسي اوسط ایکول ټو به واچوئ ایوریج ولیکئ صحیح ده ایوریج ولیکئ ایوریج قوس شروع نمبر راکش کوي اوسطا مطلب د هر یو کس څومره صدري هغه کېږي دومره پورې صدري مثال څه کېږي 3,815 روپۍ اشاریه څومره صحیح ده دلته هم چې اکاونټ څه مطلب حساب وکړه صحیح که ایکول ټو کاونټ حساب یې کړه کاونټ مطلب دا دی دغلته څومره ویلیو دي څه دي څومره ویلیو سره دي څومره کسانو سره دي هغه ماته کاونټ کړه 7 کسان ما سره دي څه دي ما سره 7 کسان دي کاونټ اوس مثال دلته د کاونټ کې موږ دا ټکسټ هم راولو دا نه کاونټ کوي مثال اوس ګوره ښه وکاونټ کوي ولې وکاونټ کوي ټکسټ نه کاونټ کوي صرف او صرف نمبر څه کوي کاونټ کوي راشي څه مسله نه کوي چې ټکسټ په کلاس څه مسله خو نه کوي کنه مسله نه کوي خو حسابي کنه موږ ته وګوره 1 2 3
څلور پنځه شپږ اووه ما دا ورسره نیولی که نه دا هم یو ویډیو ده که نه ډېر ښه حساب نه کړی دا ولې حساب نه کړی ځکه چې موږ سره دا صرف نمبر ویډیو موږ سره څه شی کړه موږ سره حساب کړه که زه ورته وایم چې کاونټ ا بل موږ سره فنکشن دی دپاره ټول حساب کې موږ سره کاونټ ا ده څه شی ده کاونټ ا ما ته ټول ما ته حساب کړه څه شی کړه ټول کاونټ دا وګوره کاونټ ا das ist اوس ګوره ټول حساب کړه اته شو ګرځو اوس ټیکس هر یو ویډیو کې چې حسابې ده صحیح ده صحیح ده که نه بل د موږ سره کاونټ څه شی کاونټ بلینک دی کاونټ بلینک کاونټ څه دی کاونټ بلینک دی equal to count blank مثال دا دی زه د count blank او شروع د زه ګوره ښه اچو ما ته سوی صفر کومه ویلیو نشته count کا خو blank یعنی هغه ویلیو هغه قیمتونه ما ته count کا چې مثال دا دلته موږ ته وي نه خالي وي استدلال نه ورکړل شوي وي که نه هغه ما ته څه کړه ما ته count کا څه کړه ما ته وښایه مثال ته راشه دلته هغه ډیلیټ کړه ګوره دلته صفر دی که نه دلته راشه یو ډیلیټ کړه اوس سوري دلته راشه ته دا ویلیو ختم دی اوس څه شو یو شو که نه ځکه چې تاسو دلته ویلیو اوس ځان لرې کړه اوس څه شو دو شو وایم هغه کسان ما ته معلوم کړه چې مثال سواري نه یې واخیستې که نه داسې په هغه کې استعمالولی شي بل دی موږ سره دی پروډکټ څه دی پروډکټ دی پروډکټ څه کوي د دوه ویلیو مثال څلور او پنځه د دې مثال ضرب ورته راباسي دا پروډکټ څه ولیکو نه پروډکټ نمبر یو دا نمبر شو صحیح شو یو دا نمبر شو مثال دا شل در راوست ضربه ده سره دو نمبر څه کوي ضربه ده تا پروډکټ صحیح شو بل دې موږ سره ها اګور بس دې تبا سبا څه چلو کی تبا سبا ته ماته خپل یو غوډه ټیبل جوړ کی ادا کوم مینیمم میکسیمم ویریج کاونټ کاونټ بلینک دا ټول ماته سره کی بل جدا جدا دې کې وګوره ها دا هم کارو شي مثال دې ویډیوګان سره مثال د فارمټ او بدل کی فونټ مثال د غټو خیده تاسو شته ټول څه قسم د رنګ کې خسته غوندي دا خو موږ ویل دي ګره هم په پروسس شي هم چې دا ماته په دې کار کوي زه پوه شم چې مثلا خو کله ټیبل جوړ خو کله هیډر ولا خو کله نمونه ولا خاصه دې بل څه دا په سبا ته وای پوه شو نه د دې او ټایم مثلا د سبا جمع شي څه دا د سبا جمع شي د او ټایم چې مثال د سبا جمع شي په خدای وکنه یو کنه دا شنو دولت د ټومه بل څه نه راوړي